سرقت کړی دي خو یاد ساتي دا څومره رښتونې عقیده ده څومره پاکه عقیده څومره د امن عقیده چې هغه د مسلمانانو د دومره د هېچا نه ده وترجون من الله ما لا يرجون موږ الحمدلله په دې ایمان لرو چې اول به الله پاک په دغه تکلیف باندې موږ اخته کوي نه په دغه تکلیف باندې موږ اخته سو الله به موږ ته بعد د شهادت نصیب کوي دا د رسول پاک علیه السلام بار احادیثو دا وینا ده چې رسول پاک علیه السلام فرمایي په کومه علاقه باندې چې اوبه راسي دغه اوبه باندې خلک اخته سي او خلک په اوبه باندې صبر وکړي صبر دا معنی کله چې ریپور کې اوبه راسي دا ریپور نه دا خلک نو تښتېږي او په دې ریپور کې ورته کښېني او په دې وخت کې فیصله وکړي چې والقدر خیره وشره من الله تعالی د خیر او د شر فیصلې د الله په طرف نه دي کله چې مسلمان صابر سي په بلده کې په ښار کې او غزه کې پاتې سي کله چې د مسلمان ته تکلیف ورسي داسې اوباګانې ورته ورسېدې رسول پاک علیه السلام مبارک امت باندې الله پاک ډېر زیات رحمونه کړي یوازې هغه شهید نه ده چې یوازې هغه ولګېږي دشمن په مقابل کې د کافر په مقابل کې په ګولۍ باندې لګېږي او هغه شهید کېږي او روح وځي بلکې نه د رسول پاک علیه السلام شهیدان بغیر د هغه شهیدانو څخه چې د الله په لار کې وژل کېږي د هغوی نه پرته د رسول پاک علیه السلام امتیان شهدا نور ډېر زیات ډېر مرضونه داسې شته چې د رسول پاک علیه السلام امتیان هغه د آخرت شهیدان به وي دنیا شهیدان نه په دنیا کې به غسل ورته ورکړي کفن به ورته ورکړي هغه بیا به پس ته جنازه به پرې کوي او کله چې مطلب ورځ د آخرت راسي دا خلک به د شهداو په صفونو کې الله پاک به راپورته کوي نو لهذا موږ چې دا کومه عقیده لرو او دا د ایمان عقیده د اسلام عقیده دا مطمئنه عقیده ده الحمدلله اطمینان لرو د الله په ذات باندې بروسه لرو او که تکلیف را باندې راسي کوم خلک چې خدای نه ماني هغه به چا ته سوال کوي هغه به چا ته آواز کوي موږ خو دا عقیده لرو هر تکلیف چې راسي سوال وکړو دعاګانې وکړو ختم وکړو اودس وکړو دوه رکعته لمونځ وکړو تلاوت وکړو چې یا الله ته مې جوړې دا مرض ستا را باندې راوستی د الله نه هغه امید د جوړښت لرو الله نه عقیده د جوړښت لرو اما کوم کسان چې خدای نه لري او په دې قید چې خدای نشته نو چینایان به ورڅه کوي چینایان به اوس چا ته سوال کوي کله چې په هغوی باندې بلا راغله بودایان به چا ته اواز کوي هغه به د چا نه مدد غواړي په داسې مشکلاتو کې دا یاد ساته موږ الحمدلله مؤمنان که غریبانیان دي که خواران دي که محتاج دي که هر څه دي خو څومره سکون چې دا خلک لري څومره اطمینان چې دا خلک لري دا هغه خلک نه لري کوم خلک په جادونو کې الوځي راوځي دنیا د عیش او د عزت سره مخامخ دي هغو سره دا نشته دا نن چې دا کوم خلک راجمع کېږي یو مرض یو مرداد د احترام په خاطر باندې ډېر راجمع کېږي او دعاګانې ورته کوي یا په دغه ځای کې د مسلمانو په لاس باندې وړه کېږي په هغه ځای کې دفن کېږي او کله هغه ځای کې دعاګانې د مغفرت ورته کېږي الله پاک د مسلمان بیا دومره قدر کړی دا کوم قبر چې په دې مرده باندې ابادېږي اسلام دا وایي لکه څنګه چې د انسان څومره قدر ده دغه خاورې چې دا پاس څلی په دې انسان باندې جوړ شوی دا هم دومره قدر لري دومره عزت لري خاورو ته الله دومره قدر ورکړی چې په انسان باندې څلی جوړ شوی ده په انسان قبر جوړ شوی د دینه دا خبره معلومه شوه اسلام محترم دین ده مسلمان محترم ده دین محترم ده ستا عزت ورونه په اسلام کې شته په کفر کې ستا عزت نشته په خپل اسلام باندې افتخار ولره نن سپین ږیری یې هر سړی هر بچی ستا قدر کوي دا قدر په دین کې ستا دا ټول خلکو سپین ږیرو کې څوک د سپین ږیري قدر نه کوي دا د دین قدر ده چې هغه لګېږي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي وان من اجلال الله احترام شیبة المسلم وحامل القرآن غیر غالي فيه رسول پاک علیه السلام فرمایي چې یو سړی وایي چې د الله قدر کوم د الله قدر به څنګه وکړي د سپین ږیري قدر کوه د سپین ږیري قدر دې وکړه د الله قدر دې وکړه ته ولږ د عالم قدر کوه هغه عالم چې په دین باندې استقامت لري دا د عالم قدر دا د الله پاک قدر ده دا دومره عزت چې تا ته سپین ږیری درکړی دا چا درکړی دا الله پاک درکړی په صغارت کې قدرمن په ځوانۍ کې قدرمن په سپین ږیرتوب کې قدرمن او کله چې اشنا د غزې خاورو ته ورسې قبر ته ورسې په دغه ځای کې تا ته الله قدر درکړی تا ته الله دومره عزت درکړی دغه عزت دا په اسلام کې دا الله دې وبخښه کفر کې دا عزت نشته دا قدر نشته ته راشه د کفارو نه کوم خلک په کفارو دولتونو کې وخت تېرېږي د هغوی نه تپوس وکړه چې خلک سپین ږیري سره څه کوي خلک زاړه سره څه کوي سپین ږیري چې کله شي په کور کې د کار کسب نه وځي
د هغې دپاره یوه اداره په هغه ځای کې پروت وي خوراکونه اسکاکونه نور څوک ورته ورکوي په کال کې بچی ورځي خالي هغه بیل تاویري د پلار مخ ته وګوري بېرته نور راوځي او کله چې مړ کېږي دا بچیان د خپل پلار د قبر نه خبر نه وي ځای نه خبر نه وي خالي بېنک یو پرچه راشي دومره پیسې تحویل کړه نو د هر څه نه خلاص وي اسلام تا ته دومره قدر درکړی یوازې دغه ځانه چې کله د ستا مور وي او بوډۍ شي ستا مور وي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي د پښو لاندې نه د هغه ستا جنت ته د مور پلار د قدمونو لاندې جنت اسلام مقرر کړی د عزت ته د چا درکړی اسلام درکړی ای مسلمان راسه د الله دین خپل کا د الله دین ته شا مه اړوه د خدای د دین څخه اعراض مه کوه د الله په دین باندې افتخار وکړه او دغه دین د خپل ځان دپاره د دنیا خیر وګڼه د آخرت خیر وګڼه په دې کې هم ستا دنیا ده هم ستا آخرت ته یاد ساته دا نور خلک دنیا تماشې به وکړي یو څو ورځې لیکن د آخرت کور یې وران ده ابدي زندګي ورانه ده مسلمان تا ته چې کومه زندګي درکړې هغه زندګي د آخرت ده دغه دنیا زندګي د آخرت دپاره یو مزرعه یو پټی ده خالي یو پل ده په دې پل باندې روان یې پل منزل ته رسېږي دا وجه د رسول پاک علیه السلام مبارک ابن عمر رضی الله عنه نصیحت کوي او دا ورته فرمایي کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل رسول پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي په دنیا کې داسې وخت تېروه ګویا ته مسافر یا په لار باندې تېرېږي کوم سړی چې مسافر یا په لار باندې تېرېږي د علاقې د بلډینګونو سره زړه نه تړي پاکه مسلمانه دنیا سره زړه مه تړه بلکې د آخرت سره زړه وتړه ولې ځکه چې هغه امیدونه چې ته لرې دا بل څوک نه لري الله به دې زندگی نصیب کړي چې هغه زندگی بیا پای نه لري هغه زندگی بیا ختموالی نه لري لهذا بله خبردار دی سپین ږیرو ټولو تاسو ته وایم رسول پاک علیه السلام وینا ده کله چې یو سړی په ځواني کې یو عبادت کو په صحت کې یو عبادت کو او دغه سړی بیا کمزوری شي او د الله بندګي نشي کولی په کور باندې پروت وي په کټ باندې پروت وي مړی نشي کولی جنازه نشي کولی جومات ته نشي ورتلی څومره وخت دی مریض وي د رسول پاک علیه السلام وینا دا ده د انسان چې کوم عمل په حال د صحت کې کو په حال د ځواني کې کو په حال د طاقت کې وکاو دغه مسلمان ته الله پاک په بستر باندې مګر ټول اجر ورته ورکړي ټول ثواب ورته ورکړي چاته چې الله پاک پښې روغې ورکړي صحت الله پاک ورکړی د کټ تر اوسه کټ ته رسېدلی نه ده تر اوسه پورې بستر شوی نه ده د موږ ټولو دپاره دا موقع ده چې راشي دغه موقع نه استفاده وکړو رسول پاک علیه السلام وینا د ځواني مخکې د بوډاتوب نه غنیمت وګڼه صحت مخکې د مرض نه غنیمت وګڼه نن که دې څه وکړه که سبا پرېوتل یو بستر شي ولو که 20 کاله په کور کې پروت یې تا ته به الله پاک هغه عمل چې تا صحت کې کړی ده په ځوانۍ کې دې کړی او په صحت کې دې کړی تا ته الله پاک د هغې اجر درکړي نو راسې دې موقع نه استفاده وکړو ټول استفاده وکړو که ځوان یې که سپین ږیری یو چې کله 5 وخته مونځ په جماعت سره کولی شو د الله بندګي وکړو د الله پاک شکر ادا کړو د الله پاک احسان په ځان باندې احسان ته متوجه سو د الله پاک مغفرت ته ځان متوجه سو چې داسې نیکیانې وکړو چې سبا مرض دپاره موږ ته په کار راسي چې داسې نیکیانې وکړو چې پس د مرګه موږ ته په کار راسي لکه څرنګه چې موږ د مړي ژوندي دپاره پیسې کور کې بچ کوو د خپلې خرچې نه بچ کوو دپاره چې په روغ رنځور کې ماته پکارېږي په غم و ښادي کې ماته پکارېږي په همدغه ډول رسول پاک علیه السلام ته فرمایي ابن عمر صاحب ته وخذ من صحتک لمرضک د صحت نه ځان دپاره پانګه واخله عمل واخله د مرض دپاره بودیجه